إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Naša sluhandi insha Allah ta'ala مشتاسي دل بالمنزكي دننا فرض وچ مشتاسي ولا چ فرض تورلستي پاغي کې شرایط دي او ارکان دي. بیا مشتاسي د لمانځه اوه شرایط دي، اوه ارکان دي، یعنی اوه د لمانځه څخه د باندې دي، بیا اوه د ننه په لمانځه کې ارکان دي. او بل مشتاسي د لمانځه واجبات وویله، که ستاسو خوند په یاد وي هغه باید په یاد کې چې خپل لمونځونه صحیح کړو. بیا موږ سنتونه وویله چې کوم شیان په لمانځه کې سنت دي. نو انشاءالله تعالی اوس به موږ تاسې راسو د سهوي سجدې ته. که چیرې زموږ تاسې څخه یو شی په خطا کې یا په سهو کې په واجباتو کې پاتې سي، موږ تاسې پر هغه باندې سجده سهو کوو. سجده سهو اول ته به راسو. اول د فرضو یعنی ارکانو ستاسې ارکان دننه په لمانځه کې دي او واجباتو په قصدن پرېښودو لمونځ فاسدېږي، سهو سجده نه پر کېږي. که قصدن یې څوک پرېږدي نو په دې باندې لمونځ یې فاسد دی، بیرته بیا د سره کوي او په سجده سهو نه صحیح کېږي. یعنی که څوک فرض په لمانځه کې موږ تاسې ویلي وو فرضونه یعنی ارکان او واجبات قصدن پرېږدي، هغه لمونځ یې فاسد دی، بیرته بیا د سره وکړي، سجده سهو نه پر کېږي. دوهم یو ځل سهو کېدو یا له یو ځل څخه زیات سهو کېدو یوازې یوه سجده لازمیږي. که چا په لمانځه کې یوه خطا ځینې وسوه، مثال 3 رکعته لمونځ کوو موږ تاسې یا 2 رکعته لمونځ کوو، که یو وارې سهو راڅه وسوه په یوه شي کې، بیا په بل شي کې بیا سهو وسوه، په اخر کې یوه سجده سهو کېږي. په اخر سجده سهو انشاءالله تعالی تشریح وکړو په راتلونکي. که څوک په لومړي رکعت کښې له سوره فاتحې څخه مخکې اتحیاتو شروع کړي، لومړي رکعت کې سبحانک اللهم وویله، اتحیات یې پسې شروع کړله، نو دلته سجده سهو پر لازمیږي. که په هیره قومه او جلسه پاتې شي سجده سهو لازمیږي. په هیر ستاسې په یاد وي موږ سجده سهو وایو، معنی یو شی که په هیره پاتې سي، په خطا سره پاتې سي، پر هغو باندې بیا سجده سهو لازمیږي. قومه چې موږ تاسې د رکوع څخه پورته کېږو ربنا لک الحمد وایو، په دغه وخت کې د درېدو ته دې ته قومه وایي، دا لږ درېدو ته. او جلسه بیا هغه ناستې ته وایي چې د 2 سجدو ترمنځ موږ تاسې مکمل کښېنو، دغه لږ ناستې ته جلسه ویل کېږي. که چیرې دغه د چا څخه په هیره پاتې سوه کښېننستله، نو د سجده سهو به وکړي. ستاسې په یاد وي چې سجده سهو یوازې پر واجباتو باندې لازمیږي انشاءالله تعالی. که څوک سهوا د اخرنۍ قاعدې پر ځای 5 رکعته پورته سي سجده سهو پر لازمیږي. اخرنۍ قاعده ستاسې په یاد ده چې موږ تاسې اخرنۍ قاعده په لمانځه کې فرض ده، د چا پام نه و ولاړ سو 5 رکعته پسې رابسو چې نور څه شي راته وایي. یو شی زما په مغز کې دی انشاءالله تعالی، که هغه درته نور تشریح سوی زه به درته تشریح کړم. که له یو چا څخه په فرض لمانځه کښې په لومړیو رکعتو کې د فاتحې صورت سهوا پاتې سي سجده سهو پر لازمیږي، خو که په وروستیو کې پاتې سي نه لازمیږي. ستاسې چې پام یې موږ تاسې ویله چې سوره فاتحه یعنی الحمدلله ویل په د فرضو په دا 2 اولو رکعتو کې او نور د ټولو لمونځو په ټولو رکعتو کې دا واجب ده. موږ تاسې ویل چې پر واجباتو باندې چې پاتې سي موږ تاسې سجده سهو کوو. نو په اول په د فرضو په دا نه دي چې موږ تاسې ډک رکعتونه او تش رکعتونه بولي، که په د 4 رکعتي فرضو کې دا 2 رکعتونه تش دي، دا معنا دا لري چې دغه سوره فاتحه دلته سنت ده او دا نورو کې واجب ده.
د اتحیات دعای قنوت او د اخترود المنځو تکبیرونه په هیرېدو سره هم سجده سهو لازمیږي. که امام د پټ قرائت پر ځای په زور اواز وایي جهري وایي او د جهري پر ځای خفیه وایي یعنی په قرار وایي سجده سهو پر لازمیږي. دا د امام شی دی. که چاته په لمانځه کې شک پیدا سو چې څو رکعته یې وکړل 2 یا 3 که دا یو لومړی ځل وي بیا دې لمونځ له سره وکړي. که همیشه څوک نه خطاوځي په رکعتو کې دلته وایي چې لمونځ بیرته د سره وکړي سلام وګرځوي بیرته لمونځ شروع کړي خپل لمونځ وکړي. او که همیشه یعنی بیا ورته دغه شک پیدا کېږي همیشه په دغه شک وي چې ما 2 رکعته وکړه که ما 3 رکعته وکړله نو هماغه کمه اندازه چې په نظر کې ونیسي په اخري کې دي د سهوي سجده وکړي. مثال که یو چا وویله چې ما اوس 2 رکعته وکړه که مې 3 وکړه نو یا مې 1 رکعت وکړي که مې 2 رکعته وکړله نو دا 2م رکعت به هم پسې وکړي د لمانځه په اخر کې به سجده سهو وکړي. که یو څوک د امام سره په اخرنیو رکعتو کې شریک شي او بیا د 2 رکعتو راګرځېدلو په مهال چې ورڅخه تللي دي سهو سجده پرې واجب ده. که چا د 4 رکعتي فرضو پر ځای پر 2 رکعتو سلام وګرځوي بیا ورپه یاسو چې 2 رکعته یې ادا کړي نه دي چې 2 رکعته ادا کړي یعنی 4 رکعتو فرض نیت کړی دی هغه پر 2 رکعتي باندې پر د اوله قاعده باندې سلام وګرځوي نو دی ښه کې د چا سره خبرې نه وي کړي 2 دي نور هم وکړي یعنی که د مسلې څخه ولاړ سوی نو خبرې نه وي پکښې کړي نو دې ولاړ سي 2 رکعته دي دا نور هم پوره کړي په اخر کې دي سجده سهو وکړي نو لمونځ به یې پوره سي. که چا باندې 12 که چا باندې سجده سهو لازمه شوې وي یعنی خطا ځینې سوي په لمانځه کې دا یې په یاد وي چې ما خو دا د خطا وکړله او په اخر کې له یاده ووځي چې سلام یې وګرځوي اخري قاعده باندې ناست یاست په اخري اتحیات ووایاست او درڅخه هېر شوله چې ما خو سهوه کړې وه او سلام درود مو هم پسې وایه ربنا آتنا مو هم پسې وایه او سلام وګرځوئ نو سجده سهو که دا ځینې هېر شوه چې سجده سهو وکړي اتحیاتو به ووایي او سلام دې وګرځوي. اوس نو په دې کې دا به یې ور بیا وایي که چا باندې سجده سهو لازمه شوې وي او په اخري کې له یاده ووځي او سلام وګرځوي په وریادېدو سره دې سجده سهو وکړي چې ورپه یاد سو چې ما خو سلام وګرځوئ بیا دې دلته په دغه ځای کې چې بیا ولاړ سي سجده دې وکړي دا سجده سهو دې وکړي اتحیاتو به ووایي او سلام به وګرځوي. دا هغه شی دی چې په دغه کې یو څه اختلاف دی چې بله ورځ هم یو خور وویله چې موږ تاسې داسې کوو موږ تاسې حنیفي مذهب یې داسې کوو چې اتحیات ووایو په راسته طرف سلام ګرځوو سجده سهو کوو بیرته راپورته کېږو بیا اتحیات ووایو یعنی په 2 سلامو باندې. دا په اخر کې زه تاسې ته ښکاره کوم د دې حدیث هم زه لرم انشاءالله تعالی. او خور ویله چې یا داسې کېږي چې په 1 سلام باندې یعنی اتحیاتو په اخر کې به سجده سهو وکړي اتحیات وویله مثال درود ووایه مثال ربنا آتنا وویله بیا وروسته به دوی ولاړ سي سجدې ته او بیا به سلام وګرځي په 1 سلام به وکړي موږ تاسې په 2 سلام وکړو په 1 سلام به وکړي د دې حدیث هم شته انشاءالله تعالی په اخر کې زه تاسو ته تشریح کوم. نو موږ تاسې زه فکر کوم چې شافعي مذهب یې دغسې کوي په 1 سلام باندې سجده سهو کوي او موږ تاسې حنیفي مذهب یې په 2 سجده باندې کوو. په دغه کې موږ تاسو لپاره اختلاف لازم نه دی چې په هغه کې حدیث مبارک وي. 13 که یو مسافر په 4 رکعتي لمانځه کې د 2 رکعتونو پر ځای پوره 4 رکعته وکړي ستاسې فهمي د قصر دی په لمانځه کې یعنی لمونځ لنډ وي د مسافر لمونځ که د 4 رکعتو پر ځای باندې د 2 رکعتو پر ځای لکه فرض چې الله سبحانه وتعالی د 2 رکعته
موږ تاسو سره بخښلي دي، موږ تاسو د 4 رکعاتو پر ځای 2 رکعاته کوو. که چیرې مسافر نیت کړی وي چې زه 4 رکعاته لمونځ کوم 2 رکعاته لمونځ کوم د سفرانه او هغه 4 رکعاته وکړي او منځنۍ قاعده کې نو سجده سهو دي وکړي. په دې صورت کې به لومړی 2 رکعاتونه په فرض او اخري 2 رکعاتونه به په نفل کې حساب سي. دا د مسافر لپاره دی، ډېره توجه ورته وکړئ. که تاسو نیت کړی چې 2 رکعاته لمونځ فرض سفرانه کوم او هغه مو 4 رکعاته وکړله، نو وایي په اخر قاعده کې سجده سهو وکړئ. نو په دغه رقم به ستاسو 2 رکعاته به فرض سي، هغه 2 رکعاته اضافه چې تاسو وکړه هغه به په نفل کې الله سبحانه وتعالی غفور رحیم دی چې حساب کې. 14 د امام په سهو سره پر مقتدیانو سجده سهو لازمیږي. که چیرې امام لمونځ درکوي او هغه امام غلطي وکړي، نو امام چې اتحیات ووایي په اخر قاعده کې د سلام وګرځي، سجدې ته ولاړ شي. زموږ تاسو په مسجد کې دا غوسې دي، موږ تاسو ما تاسو ویلي چې موږ تاسو سجده سهو په 2 سلام وکړو. اول سلام ګرځو، سجده سهو کوو، بیا بیرته اتحیات وایو، درود وایو، ربنا آتنا وایو، بیا وروسته دواړو طرف ته سلام ګرځو. که امام سهو وکړي نو به مقتدیان ټول د سهوي سجده ورسره کوي. امام سهو وکړله د سهوي سجده کوي، مقتدیان بیا ټول ورسره کوي. او د مقتدي په سهو سره دغه د جماعت پر وخت نه مقتدي سجده سهو سته او نه پر امام باندې سته. مثال موږ تاسو په امام پسې ولاړ یو، امام غلطي نه ده کړې، موږ تاسو غلطي وکړه، نو په دغه وخت کې پر موږ تاسو باندې هم سجده سهو نشته او پر امام خو معلومدار غلطي نه ده کړې، هغه باندې سجده سهو نشته. په دې خاطر باندې چې مقتدي د امام تابع دی. هر څه چې امام کوي، که امام صاحب سجده کول مقتدي به هم ورسره کوي، که امام نه کوله هم دې نه کوي. چې په جماعت باندې لمونځ کوي مقتدي باید د سهوي سجده ونه کړي. جلا سیسو انشاءالله. نو دغه 14 د سهوي سجدې بیان و چې ما تاسو سره خلاصه کړی و. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي ان شاء الله تعالی. موږ تاسو د لمونځ چې شروع کړی دی، موږ تاسو ویلي چې د لمونځ موږ تاسو په تجوید باندې وایو نه، مګر دغه یو ضروري مسایل دي چې موږ تاسو باید بحث پر وکړو او یو د بل سره مطرح کو او بیا خلک چې سوالونه لري ډېر ما تاسو ته ویلي چې زما څخه به ډېر سوالونه نه کوئ. په دې خاطر باندې زه علم نه لرم. که تاسو نور اضافه سوالونه کوئ د خپل مسجد عالمانو څخه، امامانو څخه او مفتیانو څخه بیا سوالونه وکړئ ان شاء الله تعالی. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو ټوله خوندي پوه سوي یاست. موږ تاسو وویله که د فرض او واجبات قصداً پاتې سي لمونځ فاسد دی، او که په واجباتو څخه زموږ تاسو څخه یو شی پاتې سو هغه باندې موږ تاسو سجده سهو را باندې لازمیږي. واجبات ډېر ښه زده کړئ، ما په تیر ویډیو کې درته تشریح کړي دي په دغه رقم باندې ان شاء الله تعالی. اوس به موږ تاسو بیرته راسو خپل تجوید ته ان شاء الله. تجوید یو ور به زه اول هفته موږ ویل زما وسیری چې دا موږ ریکورډ کړه، که نه کړه ریکورډ یو بیا زه بیا په تجوید سره اخلاص درته وایم وسیری ان شاء الله. او دلته موږ تاسو ویل چې سوره فاتحه یعنی الحمدلله په لمانځه کې واجب ده. په د فرضو په اول 2 رکعاتو کې یعنی د 4 رکعاتې فرض دي، د اول 2 رکعات چې ډک دي په دې کې دغه سوره ویل یا د قرآن کریم 2 آیات ویل دا چې دي دا فرض دي. او په نورو ټولو لمونځو کې که سنت دي، که وتر دي، که نفل دي، په ټولو رکعاتو کې دغه د قرائت ویل په لمانځه کې فرض دي. اوس به راسو موږ تاسې وقل ولات ان شاء الله تعالی. قاف ان شاء الله تعالی، قاف د لام سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قاف پستونی که وایو دروند که قاف دی موږ تاسو یا غټ قاف دی موږ بولو موږ تاسو قاف او کاف. دا موږ ته داسې راښوولي وه چې دغه غټ قاف دی او دغه
شنی کاف دی. نو د دواړو مخرج تقریبا نږدې دي سره، مګر دغه قاف چې دی دا په ډکه خوله ویل کېږي، دروند توري دي، باید موږ تاسې د ستوني څخه ادا کړو. دلته کشول و اوږدېول و ازانګان ورکړو. قاف لام پیش قل، قل د غونې وایي، قل قل معنا ووایه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا د امر صيغه ده. الله سبحانه وتعالی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ووایه، چې شی ووایه. هو ها په پیش وایو، واو په زبر د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوو، لام دروند وایو. لام دوه حرکته کې شو، مد اصلي د الف پکښې کې دي، ها په یو پیش باندې وایي، دغه ها نه کشو. هو والله، قل هو والله. همزه په زور وایي. دغه ح او دغه ها ترمنځ ډېر فرق دی. په قرآن کریم کې ډېره معنا او ډېر کوشش به کوي. ح د ستوني څخه اواز راوځي. دا زموږ تاسې د غاړې د زنې لاندې چې دغه ستونی مو دی، په دغه ځای کې اواز جوړېږي. دا د ستوني توري دی. ح دن. دلته موږ تاسې عمومي ټوله درېږو. نو څنګه وایو؟ ح به په زور د دال سره وجنګوي. دلته موږ تاسې پر دال باندې پیښونه دي، مګر موږ تاسې چې پر درېږو په پیښو یې نه وایو، په ورغندي یې وایو. نو څنګه وایي؟ ح د دال سره وجنګوي، پر دال باندې قلقله وکړي. دال د قلقلې تور دی. احد، احد. قل هو الله احد، حد. ډېر کوشش وکړئ چې هر توری په خپل مخرج کې ووایاست. همزه دغه زموږ باندې اکثره دغه همزه کشوي آ وایي، یا دا به نه وایاست. دا همزه په یوه زور باندې وایاست. د اسم جلاله د لام سره یو ځای کوئ. د اسم جلاله لام به دروند وایاست او کشوي به دوه حرکته. الله، الله. اوس نو ها به په پیش د صاد سره یو ځای کې، صاد هم د درنو توري څخه دی. دلته دغه همزه چې تاسې وینئ دا همزه الوصل دی، دا نه ویل کېږي. دغه لام شمسي دی، نه ویل کېږي. ها به په پیش راسن د صاد سره یو ځای کې. حصه، حصه. میم به په یوه زبر باندې وایست. نه، دال به پر دغه ځای باندې موږ تاسې عمومي چې موږ تاسې زده کړې ده درېږو. که موږ تاسې نه درېږو، الله حصه مد. دلته به دال په پیش باندې نه وایاست، په پیش نه وایي، دال ته ورغندی کوو. نو میم د دال سره وجنګوي، پر دال باندې قلقله وکړي. الله الصمد، مد. کوشش وکړئ چې د دال قلقله جوړ کړئ، د دال اواز بیرته قلقله کړئ انشاءالله. لم. دلته دغه میم باندې اظهار دی. دوه شونډان سره ونیسئ، د میم مخرج ټینګ کړئ. لم، لم. غونې ته بیا نه بیایاست. ازانګه به هم نور کوي، کشول به هم نه کوي. لم، دا غلط دی. لم، لم. د میم او د نون اواز چې موږ تاسې وایو، اوازونه نه کوي. داسې موږ تاسې وایي چې په پزه کې ویل کېږي، مګر غونه به نور کوي. لم. یا به په زور وایست. یه. لام به په زیر د دال سره یو ځای کوي، پر دال به قلقله وکړي. لم یلد، لم ی، یا په یوه حرکت باندې لد. لام به په زیر د دال سره یو ځای کوي. لد، لم یلد. پر دغه ځای باندې که تاسې ودرېږئ او که تاسې ونه درېږئ، دغه دال به قلقله کوئ. دلته دغه پنځه چې ورکړي دي، دلته داسې دي، دا د پوهانو عالمانو اختلاف یې وایي دا دوه آیات دي، مګر دغه پنځه د پښتو په رقم چې ورکړي، اکثره وایي یا دا ټوله یو آیات دی. مثال دا ټوله یو آیات دی. اکثره وایي یا لم یلد دا یو آیات دی، ولم یولد دا بل آیات دی. موږ تاسې که دلته ودرېږو او که ونه درېږو، دغه د دال قلقله باید خامخا وکړي. لم یلد، لم یلد. ولې دا موږ تاسې په یوه ساه باندې ویلی سو، لنډ آیات دی. او به په زور وایست. وایي لام به په زور د میم سره یو ځای کې غوڼه کوئ، بیا نه. ولم، لکه دلته چې مو لم، ولم. یا پیش لري، واو ساکن دی، دا به دوه حرکته خامخا راکشوي. یو، یو لد. لام به په زور د دال سره وجنګوي. که تاسې درېږئ او که نه درېږئ، پر دغه ځای باندې قلقله ده. دال ساکن دی، دا سکون اصلي سکون دی، لکه دلته چې و یولد.
ولم يولد ولم يولد لم يلد ولم يولد وپزور وایو و لام پزور د میم سره یو ځای کوو ولم لکه دلته چې موږ تاسې اظهار وکړي میم مکمل وایو غونې ته نه بیایو ولم د میم مخرج به ټینګ کړي شونډان به ټینګ سره ونیسي یا به په زور وایست یا کاف په پیش د نون سره یو ځای کړي اوس نو که موږ تاسې وګورو دلته پر لام باندې شد دی نون ساکن دی نو دلته موږ دغه نون نه وایو دا نون نه وایو دا نون په دا لام کې مدغم سوی دی نو موږ دلته ادغام مطلق کوو یا ادغام تام کوو ادغام تام هغه دی چې په هغه کې غوڼه نه وي نو به کاف به راسن تاسې زه به په قلم درته وکړم کاف به په پیش دغه کاف به په پیش راسن د لام سره یو ځای کړي نون مدغم سوی دی نون نه ویل کېږي دلته ولم یکل کل بیرته به لام ژر په یوه زور وایست که چوي به نه غوڼه به نه ورکوي ازنګه به نه ورکوي ولم یکل هو دغه که تاسې وینئ دا چپه پیش دی چپه پیش دا که زه تاسې ته نوشته کړم هو داسې نوشته سي که په دغه چپه پیش وي دا یو اواز لري څنګه وایو هو دوه حرکته به راکش کړي دا چپه پیش ولم یکل هو سرابسو کاف ده کاف په یوه حرکت وایست زه به دا نور رنګونه ځینې پاکم وبخښئ کاف په یوه پیش وایست کو فا به فا په پی به ناست کوپو به نه وایست موږ تاسې په تېره بیا موږ تاسې پښتانه دا فا ډېر کمه وایو دا د پښتو په پی یې وایو د پښتو پی به زه درته نوشته کړم چې د پښتو پی معنا څه شي یوه پی ده چې په پښتو کې ده دا درې ټکي لري موږ تاسې هر شی په پی باندې وایو په پښتو کې مګر یوه فا ده دا بیا د قرآن ده فا شکل یې هم جلا دی نه که ته موږ تاسې ورته وګورو دا پی ده دا فا ده اوس د پی چې موږ تاسې وایي دوه شونډان سره یو ځای کېږي مګر فا چې موږ تاسې وایي چې د قرآن کریم فا ده د عربي ژبې فا ده دغه فا چې موږ تاسې وایي دا د مخ څلور لوړ غاښونه نه دي دا به راکښته کوي د شونډې لاندې حصې ته دا د شونډې لنده حصه چې د وچه نه در یادوم که په وچه ویلی سي تاسې د فا اواز جوړولی سي خو سي ده مګر زه خپله نسم ویلی نو به څنګه وایي کو فو فو تاسې دا غاښونه چې مو پر لاندې شونډه کېښول هوا ځینې راوباسي هوا چې راوباسي دغه اواز جوړېږي کو فو کشوي نه دواړه یو پیش دي اوازونه یې لنډ لنډ دي اوس نو واو باندې زورونه دي دغه الف چې دی دا د زورو سره راځي دا واو به په دا دوه زورو وایي کو فو ون دا نون به اظهار کی همزه په زور وایي دا کشون احد نه وایي کوشش وکړي چې په لمانځه کې غلطي مو راځي معنا اوري چې هر توري موږ په دې ته لحني جلي و لحني خفي وایي زه به بله ورځ درته تشریح کوم چې موږ تاسې غلطي وکړو موږ تاسې د قرآن معنا اړوو نو په یوه زوره وایو په یوه زوره وایو دلته بیا موږ تاسې درېږو په درېدو کې که ستاسې په یاد ما لوړ درته ویله چې موږ دغه دال په دا دوه پیښو نه وایو موږ یې په چیش باندې وایو په ورغندي یې وایو اوس نو چې دال ورغندی ولري ها به په زور د دال سره وجنګوي دال به ساکن کوي حد الحمدلله دا خو تجوید سو زما ښایستو خویندو بیخي ډېر کوشش تاسې پر پا او فا باندې وکړئ پا فا اوازونه مختلف دي شکلونه هم مختلف دي نو موږ تاسې باید په قرآن کې پی داخله نه کړو موږ باید په فا باندې وایو سیسو انشاءالله اوس به راسو موږ تاسې زه به درته وایم یو وار بیا دلته ما درته کښلي دي چې قرائت ویل د قرائت ویل یعنې سوره د سوره فاتحې وروسته قرائت ویل که موږ تاسې دا کوچنۍ سورې وایو که د چا اوږده سوره په یاد وي که د چا یاسین شریف په یاد وي په یو رکعت کې وایي که په دوه رکعتو کې وایي که په درې آیاتو وایي
ټول سي دي. مطلب دا دی که اوږد آیات یو هم ویلی سي لکه آیت الکرسي چې موږ تاسې وایو، او که چیرې لنډ لنډ آیاتونه و، مثال تاسې سوره ملک وایاست چې موږ تاسې تبار ورته وایو، درې آیاته په یو رکعت کې ویلی سي، چې په درو رکعتو کې باید دا مفهوم پوره سي. نو او که داسې کوچني سورې دا موږ تاسې په عمومي صورت د اخر سورې وایو، دغه سورې چې موږ تاسې وایو نو په دغه سوره یوه سوره صحیح ده. که تاسې وګورئ د سوره اخلاص 4 آیاته دي، که کوچني دغه کوچني سوره تاسو ته معلومه ده په قرآن کریم کې چې 3 آیاته ده، هغه بیخي صحیح ده. الحمدلله الله سبحانه وتعالی دې ټول ته اسانه کړي. زه به اوس په معنا کې درته او دغه شی ما غوښتل چې درته چې د قرائت ویل د سوره فاتحه وروسته په لمانځه کې فرض دی، بیا له 4 رکعتي لمانځه څخه چې هغه تش رکعتونه دي په هغو کې قرائت نه ویل کېږي. ښه، اوس به راسو په معنات به ووایو. قل ووایه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هو هغه څوک، الله تعالی احد یو دی، الله سبحانه وتعالی که موږ تاسې جلا وایو بیا داسې ویلی الصمد، یعنی بې نیاز دی، محتاج د چا نه دی، د احتیاج څخه خلاص دی، د چا بې نیاز دی، یعنی چا ته ضرورت نه لري. الله سبحانه وتعالی غني دی، الله سبحانه وتعالی مکمل د قدرت خاوند دی. لم نه یې، لم د نه معنا ورکوي، لم یلد نه یې اولاد زیږولی دی. الله سبحانه وتعالی لکه کافران چې وایي چې عیسی علیه السلام یې زوی دی، عزیر علیه السلام یې زوی دی، نعوذ بالله، یا الله سبحانه وتعالی اولاد نه دی زیږولی. هر څه چې الله پاک پیدا کړي دي هغه ټوله د الله سبحانه وتعالی مخلوق دي، اولاد نه لري الله سبحانه وتعالی. ولم او دغه واو د او معنا ورکوي، لم د نه معنا ورکوي، یولد یو براکش کوي، لد او نه الله سبحانه وتعالی د چا څخه زیږېدلی دی. الله سبحانه وتعالی مور و پلار نه لري، الله سبحانه وتعالی ښځه نه لري، الله سبحانه وتعالی شریک نه لري، الله سبحانه وتعالی واحد دی. لکه موږ تاسې دلته ویل چې احد دی، صمد دی، چاته ضرورت نه لري، هیڅ شي ته ضرورت نه لري. دلته وایي چې د چا څخه زیږېدلی نه دی، په دې ځای کې مو وویل چې د چا څخه نه څوک زیږولی دی او نه د چا څخه زیږېدلی دی. د دغه آیات معنا به داسې وکړو چې نه الله سبحانه وتعالی څوک زیږولی دی او نه دی خپله د چا څخه زیږېدلی دی الله سبحانه وتعالی. ولم یکن له، ما چې دا معنا درته کښلې ده در دغه ځای پورې دا شین خط دی، در دغه ځای پورې دا سور خط دی، دغه هر شی مې درته جلا کړي دي. ښه، ولم یکن له کفوا احد، او نسته هیڅ یو د هغه سره برابر په طاقت، په قوت او په لویي کې. دا ټول شان دي چې الله سبحانه وتعالی احد دی، نه څوک برابري ورسره کولی سي، نه د چا څه زیږېدلی دی او نه څوک زیږولی دی. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. یو وار بیا زه بیا درته وایم، قل هو والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قلقلیه زه درته هایلایټ کوم ان شاء الله تعالی. تاسو کوشش پر وکړئ چې دا قلقلیه مکمل زده کړئ. سیده ان شاء الله زه رنګ به واړوم. قل هو الله احد. دلته چې موږ ودرېږو پر دال باندې قلقله ده. د دال دوهم اواز باید موږ تاسو په خوځښت کوي یا ازانګه کوي، هر کوم چې تاسو بولئ دغه ازانګه باید پر وکړئ. الله الصمد دای بله قلقله. لم یلد ټوله د دال قلقلې دي، پر دال قلقله ده. ولم یولد دا بله قلقله ده. ولم یکن له کفوا احد دا بله قلقله ده. اوس تاسې حساب کړئ چې څو قلقلې سولې. دا باید تاسې په لمونځو کې وایست، دا هره قلقله باید ووایست. دا یوه، دوې،
دري تصلور بينزق القليدي دلتا زبوس إدغام درو شو ما درتا هايلايت بكما تشي إدغام دا إدغام معناه تشي دغ إدغام دي إدغام دغ نون با لام كي مدغم سوي دي كافرا سند لام سريب زي كورنا نور كوي كشوية سينا ولم يكن له دغ مدي سلابهم درتا هايلايتكم دا په ژړ رنګ درته وکم كله ستاسو ته پام دي دغه تجوید ګوري بیا یې راوړوي بیا یې واوري بیا یې واوري الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.